سلامونه دوستانو. نن ورځ موږ د افغانستان د لومړي فضانورد عبدالاحد مومند په اړه خبرې کوو. عبدالاحد مومند د 1959 کال د جنوري په اوله نیټه د غزني ولایت په ساده کې زیږیدلی دی. هغه د افغانستان لومړنی او په نړیواله کچه څلورم مسلمان فضانورد دی چې فضا ته سفر کړی دی. عبدالاحد مومند خپل لومړۍ زده کړې په خپل کلي کې ترسره کړې او وروسته د کابل په پولیټیکنیک انسټیټیوټ کې زده کړې وکړې. هغه وروسته د افغانستان هوایي ځواک ته شامل شو او د پیلوټ په توګه دنده ترسره کوله. په 1988 کال کې هغه د شوروي اتحاد په مرسته د سویوز TM6 ډوله فضایي بیړۍ په واسطه فضا ته سفر وکړ او په میر فضایي تمځي کې 9 ورځې تیرې کړې. په دې سفر کې عبدالاحد مومند ځان سره د افغانستان ملي بیرغ او یو قرآن کریم ځان سره وړی و. عبدالاحد مومند له فضا څخه د افغانستان انځورونه واخیستل او په اختر فزیکي طبي او چاپیریال پیژندنې ازمایښتونو کې برخه واخیسته. هغه د وخت د افغانستان ولسمشر ډاکټر نجیب الله سره په خپل مورنۍ ژبه یعنی پښتو ټلیفوني خبرې باید تاسو ته وایم چې په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې، شنې درې او پراخو دښتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري. ډېر محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه عبدالاحد څنګه چې مخکې د پروازه مې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده ورکوم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سر ته ورسوو او آماده یې چې لا اضافه که نور کوم پروګرامونه وي موږ چې د رادیوګرام په واسطه راکړي کولی شو هغه سر ته ورسوو چې پښتو یې په فضا کې د څلورمې رسمي ژبې په توګه ثبت کړه. عبدالاحد مومند اوس مهال په جرمني کې ژوند کوي. عبدالاحد مومند د افغانستان د فضایي څېړنو په تاریخ کې یو مهم شخصیت ګڼل کېږي. د هغه سفر نه یوازې د افغانستان لپاره یو لوی ویاړ و، بلکې د فضایي څېړنو په برخه کې هم لوی پرمختګونه راوړل.